السلام علیکم. سره خورې بنه سره خورې بنه داسې ښه سره ناست یاست په کټ چې دغه ټول ستړي مه شئ ذاتي ټول ستړي مه شئ یاست خفه نه شئ سیلای به کوئ نه ذاتي زموږ ټول عمر په دغو تېر شو اوس ستړی مه شئ اوس ستړی مه شئ دا قرآن که چندان خاله ستړي مه شئ دغه یا خواته وایه السلام علیکم څنګه د خیرات د ټولو په مایندګۍ باندې بې له تا سره څنګه د خیرات که راځي بودو بله د رنګ پیدا ته د بغل تفریح کې څنګه کومه څنګه ته خیرات بوده که راځي جوړ ووایه خیرات شپې ورځې بخیر یو بخیر جوړ ووایه خیر خدای خو دې ښه در سره وکړه یقین دې وسه چې معنی ډېر د خاطر نه وای را باندې ګران ذاتي زموږ خو لالا د خدای وبخي لالا به دغه معنا دغه راته کوو وصیت وایي چې له خپلوانو معنا له قریبانو سره معنا له انډیوالانو سره به وایي دغه اړیکې پالي ذاتي قرار یې ما ته دغه وصیت کړی نو ډېر د خاطر را باندې ګران و که مې راځه چې په دغه وزه بلا واله یم جنګي مې کار نه باید چې ما خو دا د بریک پرشر تکلیف ده دغه پیغولی مې چې کېږي داسې یم په تکلیف یم دغه بیخي بد مې دغه چې کېږي دغه بریک پرشر هغه شیر نه ده دا چې کېږي دي و ذاتي قرار مو په دغو باندې ما باندې نه کوم ملګری ده دا چې قرار قریب ده خوا به بده که نو څنګه دغه چا داسې پټ پټ مه کښېنه سم وداسې لږ علي د پزې د خدای د ښې توغ به ښه یې اوس ښه یم یو خو زه په تاسې معنا ده موږ باید په تاسې له وخته غښتلي وو د ما له مخه غږېدی د تاسې خلک دی موږ د خلکو له مخه خو صاحب مه غږېږه د موږ خلک ډېر در باندې تکړه دي چیرې تکړه دي زموږ ولې ګورئ تاسې ولې ګورئ نو زموږ خو بیا د ګیسو چې دغه بلویه ته به مه هر شی دغسې دی چې رابه کرار څه دغه دی چې اورېدلي دي پوره زموږ باید سرتېري وو د مخ له ګرځېدا وتلي وو ورسره یم دغه روسان موږ در مات کړو انګریزان موږ در مات کړو د مسلمانو د زموږ خلکو تاریخ ولاړ دی تاریخ زموږ ول ګورئ تا ول قرآن اوس دغه کړی دی قرآن چې ولاړ سم دا موږ له چا چې ګار شوي قرآن په تاسې غښتلي تاسې ګوره موږ ګوره موږ ګوره تاسې ګوره ډېر در باندې تکړه یو موږ تکړه یاست موږ تاریخ وګوره تاسې در باندې تېره کړې یم داسې خدای مه چېړه داسې خدای مه چېړه سم کېنه خبره ده ګوره کوم چې موږ مشر یې دغه ګلو کاکا چې موږ مشر ده خیرو کاکا پوه شوې موږ ټول ورونه یو افغانان یو پښتانه یو ټول عمر دې دغه بحثونه شروع کړي د تاسو واردسې دي د موږ واردسې دي او دی د خپلو صفت کې ته د خپلو صفت کې موږ او تاسو ټول یو ملت یو یو مسلمانان یو یو پښتانه یو د یوې سیمې خلک یو یو کلتور د عنعنات مو دي رواجونه مو دي موږ د تاسو د دوی څه فرق ده هیڅ فرق نشته نو د تاسو د دوی یو په بل بهتري نشته صحیح ده خدای پاک قوم پیدا کړي د دې لپاره چې یو بل وپېژنو نه د دې لپاره چې یو په بل بهتر دي تاسو هم ښه خلک یاستئ دوی هم ښه خلک دي
نور په جنګ و جګړې نه کوي د خپل قوم صفت مه کوي دی دې د خپل قوم صفت موږ باید د ښار د ملت ته خدمت وکړو ګلاب صاحب خوشحاله کېږي معلم صاحب خیر د دی ته خوله تېر شو دا یې خپله بخښنه غواړي له تا چې او ته به له ده بخښنه هم غواړې دغه خبرې دا کیسې بیا قطع نسلونو ته پاتې کېږي دا یې ولې ما په سپنه وبولي زه خیرالله خان یم که د خیرو یم دی ما ته ووایه خیرو خيرو خيرو خان ده تو خيرو خان بس بس دا اصلي نوم څه شی دی ما كل خان څه شی كل خان ګل خان دغه زه بیا بولم ګل خان زبدي خير ما خان صحیح بس صحیح ورکړي لاس ورکړي ماشي هیڅ ورکړي دا په نه کړی دا په ما معلم ساتایم کور ودان تاسو ورته راځي چې مسره د دې شه خلاص